د غریب پولیس خو پوره شو هغه لیست چې دولت غواړي د دې غریبو سره مرسته وکړي ذبیح الله ملک صاحب هغه د جولفت د اوښې څه نومېږي هغه خور چې ورته ناسته ده نوم خو یې حمید دی حمید ښه او نمبر خو ما سره نشته دی چې ولیکو زه به جولفت ته میسج پرېږدم چې نمبر یې ما ته را میسج کړي بیا به دلته ولیکو سمه ده دلته مه ځای ورته پرېښود او یو 5 نومونو دپاره مو نور هم ځای دلته پرېښی دی که چېرته کوم خپلوان درته زنګ وایه تا ته یا ما ته دلته یې نوم لیکه هغه ځکه چې سترګې مو ورسره لګېږي سبا ته به بیا ګیله کوي چې ملک صاحب دغه مرستې خو له دولت له طرفه وي ستا له طرفه خو نه وي چې تا زموږ نومونه نه لیکه سمه ده زه اوس ځم مانځه ته سمه ده سمه ده ملک صاحب صحیح ده السلام علیکم ملک صاحب خیر خو وراره څنګه راغلی ملک صاحب زه خبر شوی یم چې د دولت له طرفه د غریبو او بېوزلو سره کومک کیږي تاسو ملکان صاحبان نومونه لیکئ ما یې هغه لیست کې به مو زما نوم هم لیکلی و غریب سړی یم که څه مواد راته راکئ ښه وراره نوم به دې ولیکو خو ته د کوم قوم یې ملک صاحب مونږ د بادام خیلو د قوم یو ښه نو زه خو دا سنخیلو ملک یم که نه دا مواد چې کوم راغلي دي دا سنخیلو دپاره دي په دې کې ستاسې حق نشته دی تاسې خپل ملک لرئ خپل ملک ته ورشئ هلته نوم ولیکئ بیا به تاسې ته مواد درکړي سمه ده بیا هغې مونږ ته راکئ هو درکوي درته سمه ده ډېره زیاته مننه ته ورشه لږه پاسه وګوره څوک راغله السلام علیکم ملک صاحب شته شته راځئ مهرباني راځئ السلام علیکم ملک صاحب وعلیکم السلام ملک صاحب بله ښه ستړی مه شي جوړ یې ورته صحت ښه ده صحتونه خیر یې مجازونه قربي ده خیر اوسې ملک خیر راغلی شکر تاسو ښه یاست بله خیر خیر راغلی خیر اوسې مهرباني ته پاسه ځیا د مېلمه ته څه یخ راوړه نه مننه خیر اوسې مهرباني ملک صاحب یو خبره مې کوله امر که وراره ګله موږ خو ستاسو په خدمت کې یو کور م ودان موږ هم په تاسو ډاډه یو خبر شوی یم چې د دولت له طرفه د غریبو او بېوزلو سره مرسته او کومک کیږي او د قام ملک د هغې نوم لیکي بیا ورته زنګ وایي هغه خوراکي توکي ورکوي مایل تاسو هم زموږ نوم ولیکئ چې موږ ته هغه مواد راکړي نو ډېره به ښه وي دغه خدمت دې کوي کې په دواړو سترګو وراره ګله موږ ستاسو په خدمت کې یو ستا خو بدبختانه چې زه ستاسو د کام ملک نه یم اوس ستاسو د کام ملک عبید حاجي دی او هغه ته ورشه هغه به دې نوملیکنه وکړي او تاسو سره به مرسته وشي وراره ګله که څه پیسې میسې دې په کار وي نو زه به یې درته د جبه درکړم نه ډېره زیاته مننه ملک صاحب او سمه ده چې تاسو اوس ملک نه یاست زه به عبید حاجي ته ورشم اوس مهرباني کښېنه وروره غرمه ورو سره وکړئ که نه خیر اوسي کور ودان ملک صاحب مننه ملک صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ملک صاحب بخیر ها ستا دکان هم بند شو هو ولاجي صاحب یوازې زموږ دکان نه ټول مارکیټ بند کړی دی هلکه چای واچوه دونه وایه که نه وراره ته څنګه راغلی زه خبر شوی یم چې د دولت له طرفه د غریبو او بېوزلو سره کومک کیږي او ملکان صاحبان د هغې نومونه لیکي بیا ورته زنګ وایي او هغه مواد ورکوي نو زمونږ او ستاسو ملک خو حاجي منصف دی هغه ته ورغلم ما ویل چې زما نوم هم ولیکه چې ما ته هم څه راکړي نو هغه راته ویلې چې ما ملکي پرېښې ده او اوس چې دی زمونږ او ستاسو د قام ملک چې دی حاجي صاحب عابد دی تاسو یاد کړئ نو که تاسو دغه نومونه لیکئ خیر دی غریب خلک یو قرنطین دی دا یو میاشت کېږي په کور یو کار روزګار نشته زمونږ نوم هم ولیکئ
سناسه خو به راکي هسې ټوکې در سره کړې ده وراره ځان یې درنه خلاص کړی زه نه مالک یم او نه مې نومونه لیکلي دي خو زه خیر دا چې هغه م وایي چې زه مالک نه یم او نومونه نه لیکم نو ته داسې کار وکړه چې هغه لاندې کلي کې مالک عمران ته ورشه هماغه به د نومونه ولیکي او هماغه کومک هم کوي او که هغې در سره ونه کړو بس ملک صاحب بس یو مې په یو سپارئ او بل مې په بل سپارئ غریب خدای کړو خو بې غیرته به رانه ستاسو غوندې ملکان صاحبان جوړ کړي هغه ته ورغلم هغه وایي زه ستا د قام ملک نه یم تاسو بادام خیل او موږ حسن خیل یو خپل ملک ته ورشه خپل ملک ته چې ورغلم وایي ما ملکي پرېښې ده ابي د جي زموږ د قام ملک دی ده ته ورشه ته راته زه نومونه نه لیکم زه ملک نه یم موږ چا ته ورشو یا الله شکر چې د دنیا نظام ستا په لاس کې دی که دې بندګانو ته دې په لاس کې ورکړه نو دا ظالمان خو به غریبانان ژوندي په ځمکه ښخ کړي ته په غریبو باندې رحم وکړي دوستانو د ویډیو نه مو هدف دا و چې نن سبا زمونږ او ستاسو په ټولنه کې کوم حقیقت روان دی هغه مو د تمثیل په شکل جوړ کړو او تاسو ته وړاندې کړو دغه ویډیو هیڅ چا پورې تړاو نه لري اوس چې زه څه وایم تاسو پرې راسره امین یا رب العالمین دغه وبا مرض تا پیدا کړی دی او ته یې ختم کړي یا رب العالمین هر هغه څوک چې د یتیم د یسیر د بېوزله حق خوري یا یې بل ته ورکوي ته ورته هدایت د نیکو کړي او چې هدایت د نیکو نی په هغه عذاب اخته کې کوم چې ورته تا غوره ګرځولي یا رب العالمین هر هغه څوک چې د خپل نوم لپاره صدقه یا خیرات ورکوي او ستا رضا پکې نه ته ورسره خوشي آمین ثم آمین خندا به کشته دی دا شروع خپل ملک ته ورغلم هغه وایي ما ملکي پرېښده تاسو یاد کړئ مه خانده ته که نه وایي ابي د جي اوس زموږ د قام ملک دی ده ته ورشه ته راته وایې چې وروره خپل ملک ته ورغلم هغه وایي ما ملکي پرېښې ده وایي ابي د جي ملک دی هغه له ورشه ته راته یا الله ماړه یا الله اواز شي ملک صاحب یو خبره مې کوله امر کوه وراره ګله اکشن مننه خیر یو خبره مې کوله امر کوه وراره ګله موږ خو ستاسو په خدمت کې یو ستا له خوا نه خو نه وي او نو خو ما نه ملک صاحب زه خبر شوی یم چې د دولت له تا خیر خو وراره څنګه راغلی پکوله څنګه سترګې ډومبله پاته السلام علیکم وعلیکم السلام ځه ورک شه مړه نشته دی مواد خلاص شوي